السلام علیکم ستړي مشه نن جمعه د 1490 کال د اسد 15مه د 2019 کال د اگست 14مه ده. زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي سټوډیو د خبرونو لیدلو تر بولم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن جمعه له جګپړو امریکایي چارواکو سره ګوري او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر هغه پلان غور کوي چې لمخې ښایي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. دا خبره CNN امریکایي ټلویزیون د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د ځینو چارواکو په حواله خبره کړې. ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا د سولې پلان ارزوي. د دفاع وزیر مارک اسپر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او ګڼو نورو جګپړو چارواکو سره نن په دې برخه کې خبرو ته کینی. د دوی غونډه نیویارک ته نږدې د ټرمپ په یو تفریحي ځای کې ترسره کیږي او پر هغه پلان به خبرې کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له 2 میاشتو راهیسې کار پرې کړی او له طالبانو سره 8 ځلې خبرې پر مخ بیولي. خلیلزاد او طالبانو د اتم دور خبرې چې 13 دوشنبه ختمې شوې ګټورې بللې خو د کوم تړون د بشپړولو یادونه نه ده کړې. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر بیا د پنځشنبه په ورځ ډاډ ورکړ چې له افغان پوځیانو څخه ملاتړ کوي او په دې ملاتړ کې کوم تغییر نه دی راغلی. نیوزویک امریکایي مجلې ویلي چې امریکایي ځواکونو ته امر شوی څو پر طالبانو حمله محدود او د افغان پوځیانو مشورې وزندوي. ولسمشر اشرف غنی په اختریزه وینا کې ویل چې له طالبانو سره سوله غواړي خو په راتلونکي کې به یوازې افغانان په خپل هیواد کې دننه پریکړه کوي. چې سوله راتلونکي ده بهر کوم رقم سوله. د هند په کشمیر کې د زینو لګیدلیو بندیزونو د کمیدو خبره شوې ده. د هند یو لوړپوړي حقوقي چارواکي تشار مهتا نن سترې محکمې ته ویلي چې ګرز بندیزونه او د مخابراتي خدماتونو محدودیت به په څو راتلونکو ورځو کې لرې کړی شي. د هند حکومت وړمه دوشنبه یعنې د اګست په 15مه د جموں او کشمیر ځانګړی حیثیت ورختم کړ. د هند حکومت د نارامیو د زیاتېدو له ویرې د اګست له 4مې پر کشمیر څارنه سخته کړې ده. د جموں کشمیر سرینگر ښار له لسګونه زره اضافي سرتیرو سره داسې ښکاري. حکومت په لمونځ کوونکو باندې جماعتونه تړلي او مخابراتي خدمتونه یې وربند کړي دي. نن جمعه هم خلک جماعتونو ته پرې نه ښودل شول. د هند کشمیر د پولیسو یو چارواکي منیر خان ویلي په جموں کې چې هندو میشته دی محدودیتونه وختي لري کړی شوي دي. هغه ویلي د هند حاکمیت په وړاندې د مقاومت له مرکز کشمیر به محدودیتونه کم شي. زرګونه کسان وروسته له هغه د سرینگر سړکونو ته د اعتراض په مخه راووتل چې د اګست په 15مه حکومت د کشمیر خاص امتیازات واخیستل. پولیسو د مظاهرچیانو د لرې کولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز هم کارولي دي. د ګریس ون په نوم د ایران یو تلوړونکي بېړۍ به له جبل الطارق مدیترانې سمندرګي ته وخوځېږي. دا خبره د ایران د بندرونو او بېړۍ چلونې د سازمان مرستیال جلیل اسلامي کړې ده. امریکا د دې ایراني تلوړونکي بېړۍ د ایسارېدو د دوام غوښتنه کړې وه. ګریس یو د جبل الطارق د حکومت لخوا د جولای په لومړیو کې ایسار شوی و. د بريټانیا سمندري ځواکونو د تلوړونکي بېړۍ د اروپایي ټولنې د بندیزونو د سرغړاوي په تور ایسار کړې و. د هغوی په باور د بېړۍ د ایران نږدې متحد سوریې ته تیل وړل. د برتانیې د ملاتړ برخمن جبل الطارق د دولت رئیس فابیان پیکاردو ویلي چې ایران کتبا ژمنه کړې چې د ګریس یو تیل وړونکي بېړۍ وروستی تمځای به هغه سیمه نه وي چې اروپایي ټولنې بندیز پرې لګولی. پیکاردو دا هم ویلي چې د جبل الطارق ستره محکمه به د دې ایراني بېړۍ د تلو د مخنیوي لپاره د امریکا له هر ډول هڅو سره مقاومت وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم پنځشنبه په ټویټر لیکلي چې برېټانیا ته ویلي چې د ګریس یو بېړۍ مقصد به هغه ځای نه وي چې اروپایي ټولنې بندیز پرې لګولی. د ایران د دې بېړۍ تر ایسارېدو 2 اونۍ وروسته ایراني پوځیانو په هرمز تنګي کې د برېټانیا یو تیل وړونکې بېړۍ ایسار کړه. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر المازبیک اتمبایف به 10 ورځې نور هم په بند کې وساتل شي. دا پریکړه نن جمعه د بشکک محکمې کړې. اتمبایف په تاوتریخوالي، ډلهییزې بېثباتۍ، کودتا او د ځینو خلکو په وژلو تورن دی. د المازبیک اتمبایف محاکمه د ملي امنیت د کمیټې په ودانۍ کې وشوه.
د قرغیزستان پخوانی لومړی میرمن رئیس اتمبایوا او زوی قادر د اتمبایف د ګڼو پلویانو په ملتیا د جمعې په ورځ د ملي امنیت د کمیټې د ودانۍ مخ ته ولاړل. رئیس ویلي خپلوانو تر فشار لاندې دي او په ناقانونه کورونه لټول شوي. د اتمبایف د ښځې د فعالیتونو په اړه هم څېړنې روانې دي. د قرغیزستان د ولسمشرۍ پر مهال 2011 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې پر پخواني ولسمشر الماس بیگ اتمبایف تور دی چې له خپل موقف 15 واري ناوړه ګټه پورته کړې وه. تاوتریخوالی، ډلهییزه وژنه، بې ثباتي ته لمن وهل، د کودتا هڅه او د خلکو وژنه مهم تورونه دي چې په اتمبایف لګېدلي. اتمبایف تر 2 ورځې وسلوال مقاومت وروسته د اګوست په 8 نیټه پولیسو ته تسلیم شو. د هغه د نیولو پر مهال نښتو کې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې یو پوځي مړ او تر 100 نور زیات ټپیان شوي وو. او په فرانسه کې د غبرګو یا جوړه خویندو وروڼو فیسټوال پرون ترسره شو. 1.5 خویندو وروڼو په دې فیسټوال کې برخه اخیستې وه او په سختۍ فرق کېده. د فرانسې په شمال لویدیځ کې بريټانیا ښارګوټی د غبرګونو خویندو وروڼو کوربه دی. دلته له 1994 کال راهیسې د غبرګونو، درېګونو او حتی د څلورګونو خویندو وروڼو د یو ځای کېدو جشن نیول کېږي. سړی په سختۍ سره د دغو خویندو وروڼو فرق کولی شي. عادتونه یې سره ورته دي. په حقیقت کې موږ په یو کوټه کې څملاستلو. دواړو مو یو شپه یو ډول خوب لیدلی و چې څوک راځي او د سترګو منځ ته مو ولي. کله چې راپاڅېدو ډېرې وېرېدلې وو. ځینې غبرګوني هلکان بیا سره باجګان شوي هم دي، یعنې جوړه خویندې یې واده کړي. د غبرګو خویندو وروڼو د راټولولو نوښت آلن لونای کړی، ځکه دی په خپله 2 غبرګونې نجونې لري او وایي غبرګوني سره جوړ وي او ژر د یو بل په خبره پوهیږي. مننه کوم چې ازادي سټوډیو مو وکتله. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې، فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل باندې کتلی شئ. تر بیا.